خو چې ستا د خولې خبره د باچا بیا خو ډېره معتبره د باچا په چا لږه زوروره د باچا په چا ډېره زوروره د باچا د دې خلکو زړه کې ستا یره پرته ده ستا په زړه کې د چا یره د باچا هغه پیره چې پیران یې مریدان دي هغه پیره چې پیران یې مریدان دي هغه پیره منجوره د باچا دا یو دوه سیزونه ځان سره سنبال کا یوه توره بله زغره د باچا سلامونه مې واخلئ ستاسو ملګری امجد ارماني یم پروګرام زاړه یادونه راغلی یو ستي آباد ته د یو ډېر دروند مشر خواله راځئ چې د هغوی د ژوند کیسه تاسو ته تېره کړو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اکا جان ستاسو نامه څه ده؟ زما نوم جي محمد ګل، د پلار نوم مې واحد ګل، په ډب بانډه کې اوسېدونکی او د هغه ځای نه بیا دې خوا راوړو که نه نو لکه ماشوموالي پیدایش زما د ډب بانډې دی او هلته کې بیا هغه سکول کې ما سبق وویل د پرایمرۍ نه بیا هغې ته لاړم. زیات تر زما شوق د دې زیارتونو اولیاو سره په اولیاو به ګرځېدم بادر بابا ته په ډېر تلم کاکا صاحب پیر بابا ټولو ته که نه اخره کې بیا سکول ما پرېښودو او بیا ما قصب ته لاس واچو مونږ کسبګرو خپل قصب مې پلار سره شروع کړو چې هغه مې کله شروع کړو څه وخته پورې مې کار وکړو نو د ستي آباد کې مونږ ځای واخیست په هغه ځای کې بیا پلار ما له 10 مرلې ځای راکړو په هغې کې راله د وړو مشینو لګه لکه زما لنډ خو ملنګي وو نو بس هغې کې ما څه د برنډې جوړې کړو هغې کې ما بس یو ځای ملنګخانه جوړه کړه او ملنګان ما راتلو پکې به راسره پراته او خورا سکاپ وله الله ورکو کومې ښځه چې تیاری کړو هغه ښځه زما بیا بیماره شوه هغه شوګر ورته ولګېد بلډ پریشر او لکه ډېره بېکاره شوه هغې نه وروسته ما بیا د دې خلکو لپاره مظلومانو لپاره ما بل واده وکړو هغه خو راته کټ کې پرته وه دې مظلومانو لپاره مې واده وکړو ردري خصمانه به هغې په خپل لاس باندې کوله په ډېر وخت سره هغه جمدی وه بیا هغه هم وفات شوه دغه زموږ د ژوند فلسفه ده یاره بس تېره شوه. دوه ودونه مو کړي دي؟ نه جي ما 3 کړي دي. 3 ودونه؟ 3 ما کړي دي. کله چې دویمه مړه شوه نو هغه بله خو ما ته بیا هم بیماره پرته وه هغې ما ته وویل چې اوس بیا کور آبادول غواړي ستا خدمت نه کوي زما خدمت نه کوي. مې ټیک ده بیا ووتو په دې ګل آباد کې بیا استاد و سکول د هغې ورور ورځه پخه پېغله په کور ناسته وه هغې بیا ما ته وویل چې هغې وروڼو یې وویل چې زه به ځله به در کوو ستا چې دی نو مطلب دا یاریانه د کار به روانه شي نو هغې سره مې اوس 3 معالجې کړی 3 واده هم کړی او بیا او مشر هم وفات شوی او بیا هم وفات شوی بس دغه یو راسره نو بس خپل د غریبۍ ژوند تېره وو هغه ملنګان شو نو بس هغه خو دغه ځای نه لاړل ځکه چې هغه چا وله تیارې کړو هغه لاړل نو بس ملنګان هم پسې لاړل هغه دیره نواره شوه لومړی بنیته شو دیره رانه واخېسته بس دیره هم نواره شوه هر څه ګډوډ شو اوس یو مرله مشین دی په هغې کې ځان له بس سیروله پیدا کوو پراته پکې بس بچي مو څو دي؟ بچي زما 2 بچي دي جي ټولو له مې ښځې کړي دي 15 مې لوڼو دي هغه مې واده کړي دي د هغې نه مخکې مې وروڼه واړو زه پلار مشر شوی وم د هغې دپاره مې وګټله ټولو له مې ښځې وکړې بیا مې 2 خویندې هغه مې واده کړې د هغې نه وروسته مې بیا کوشش د بچو لپاره شروع کړو 2 زامنو له مې ودونه وکړو 15 مې لوڼه واده کړې او په خپل مره باندې دا سلسلې راغلې نو 3 ودونه هم په ګزال نه مو کړل د مجبورۍ نه ځکه چې یوه مو کړله بیماره شوه نو چې دویمه مو کړله نو هغې بیا هغه خدمت دپاره چې ملنګان به په دیره کې پراته زما خو ملنګي لیڼې تا ته خو مو وویل چې موږ به د زیارتونو باندې ګرځو بادر آباد وتلم هلته ما چې را ملنګان لیدل ما بیا چې داسې یو دیره زه جوړه کړم هغه دیره ما جوړه کړه هغه دیره کې ملنګان ما سره پراته وو 10 کسه به پراته وو 8 هم پراته وو هغوی ته به خدای ډوډۍ ورکوله دې کې ما ډېرو له ښځې هم کړي دي همدلته کلي کې مو له غوسته کړي دي او هغوی له مودونه کړي او بیا تلي دي او چې کله زما هغه ښځه مړه شوه نو بس هغه وروڼه بیا په نیت شو هغې دیره واخېسته زما نو هغه ښځه هم لاړله او دیره هم لاړله او ملنګان هم ختم شو بس اوس هغه مرله ځای کې خپل ځان له سروله پیدا کوو ناست یو او بل د ژوند وخت پې تېروو. بچي در سره یو ځای دي؟ ما سره یو زوی یو ځای نور بچي ځان لار یو سړی خپل ځان له ډنګوي ما ورته بچي خپل ځان له ګټی سبا به دا وایه چې دې په مونږ ګټه کوي او زمونږ په دې مورې خوري په دې نره نه زه ستاسو ګټه په دې نه خورم تاسو په خپلو بچو خپله ګټه خورئ او زه به خپل خدمت کوم چې مې پورې کولی شم او چې نه شم کولی بیا ستاسو د غاړې یم نو خامخا به بیا تاسو مې سنبالوی یم. کاکا په ژوند کې مو داسې کومه ورځ راغلې چې ډېر زیات خوشحاله شوي؟ یاره په دې زندګۍ کې خوشحالي الله ورکوي خو لکه دې کې داسې خوشحالي نشته دا ټول د زندګۍ ټول بس غمونه غمونه دي چې را شروع شوې ده نو په غمونو غمونه ځکه د پلار مشر زوی یم او وخت د سر نه زه په غم کې یم اول نه وروڼه واړو د هغې دپاره مې سرخوږي وو چې وروڼه غټ شو ښځې مې له وکړلې بیا بچي واړو پلار د ځانه جل کړم بیا د هغې لپاره سرخوږي هغې له مې ګټله ښځې مې له وکړلې نو په خپله باندې د غمونه راغلل نو بس ټوله بس یو شان بس دیګه په دیګه ژوند تېر شو
چې ته خوشحالي نه راغی. خوشحالي به داسې مونږ نه دي چې دا چې خوشحالي او بل د دنیا کې سکون د خوشحالي شته نه. دنیا زیاده غمونه دي او خوشحالي چې دا د آخرت کې ملایږي، د دنیا کې خوشحالي نه ملایږي. دا د خیر ملایږي په زړه مو څه داسې ارمان دی؟ په زړه مو دې وخت کې ارمان نشته چې بس د خپله خرچه مونږ ته خدای را رسي او مونږ په خدای په ګمرۍ له بوت کېږي. بس دغه یو لویه خوشحالۍ خبره ده. یا اجله مو ودرېږي، دا مې په اړه ارمان دی. بس نور څه داسې خاص نه چې ځکه د امرونه مې قضې کړي، لوڼه واده شوي دي او ډوډۍ راله الله تعالی راکوي. باقي دغه دی چې بس که دغه ځای مو ولیده نو دغه ارمان به پوره شي، نور څه داسې ارمان نشته. اوس ځې زیارتونو ته؟ او جو سم زیارتونو ته ځو، بادرآباد هم ځم، پیرآباد هم ځم، لکه د پیرانو ته ځم، لکه ټوټاګو مولوي صاحب له دعا لپاره ځم، هغه راته دعاګانې کوي، هغه سره ناسته پاسته کوم. پیر صاحب له بتلم، پیر صاحب وفات شوی دی، په ګاډۍ ځای ناست دی. خو ټوټاګو مولوي صاحب جمدیر د شیرپور سره خوا کې هغه له زه ځم او د هغه په دعا کې شامل یم. هغه له ځان له څوم میاشت کې شل ورځې کې هغه له دعا لپاره ځم. هغوی سره ناستې څنګه ستاسو؟ هغوی سره ناستې چې دا وي چې بس هغې دعاګانې راته وکړي او په دعاګانې کې دغه کې یاد کړي، سوزیپې راکړي که نه نه که هغه سره زما د دغه لپاره کوي چې یاره ما ته دعا وکړي، زه به دعا کې شامل یم. زړه ته سکون ملاویږي؟ د هغه سره په ناسته کې ما زړه ته ډېر سکون ملاویږي، ځکه چې زه پیر صاحب له لاړم او هغه سره زه ناست وم، یو استاد را پاڅېد او یو لړم هغه ورونو زما په څادر کې ما له لاس کې راکړه، خو ولې ما د هغه په کتو کې دونه مزه راتله چې ما دا زړه کې نه محسوس کړل چې دا لړم دی. ما په لاس کې نیولو، لاس کې مې غونډېده، هغه استاد چې لکه د هغه لوی عالمان شو نو دا هغه مریدان، هغه یې لړم زما د لاس نه واخېست او باره وغورځول. بیا چې کله موږ بار شو ووتو، ما ورته چې دا څه استاد چې دا لاس کې ما راکړه، ما ته یې ویل چې دا لړم و، خو ما ویل چې یاره ولې نه خوري. ما ورته ما د هغه مخ ته کتل، ما له دونه خوند راکوه چې د هغې نه ما له بل خوا کتو خوند نه راکوه. او کله چې هغه وفات شو بیا ټوټاګو مولوي صاحب ته روان شوم نو بس اوس زه ورځم او ورسره شیبه نیمه کېنم او بس دعاګانو کې مې ځان شامل کړی بس. نو ځان لکه ما لګي لېړ ده، بس زمونږ دغه دعاګانې لګي چې بس څوک راته دعا وکړي. او مخکې ژوند څنګه و؟ اوس ژوند څنګه دی؟ مخکې ژوند خو د غمونو بچي واړو، خو د هغې غم اول د ډوډۍ جامو په منډه تړلو، اوس خو زمونږ صرف د خېټې غم دی او شکر د ډوډۍ الله په ټایم راکړي. نور داسې خاص غم نشته چې ګنې زړه ته څه غم پروت دی که نه. دغه ښځه او یو لور مې راته پاتې شوې ده، دا منځۍ ښځینه را سره ده او اوس د 8 کالو د کامیابېدو واله ده که نه. نو بس را سره نور بچي ټوله لوت وي، بس خپلو خپلو کورونه وي، بس هیله مې هر یو له کور ورکړی دی او ښځې مې ورله کړي دي. تاسو پېښ خپلې ښځې پېښ که چا د وسه څه کېدو چې یاره پلار دی وله به ورکړو خو راکوی او که نه کېده نو زما د طرف نه به ته ورته ټینشن وي، ځکه زه لا ګټلی شم چې کله نه شم ګټلی بیا ستاسو د غاړه یم. د پای شیبې دی، اخري ټایم دی، پروګرام راغونډو. اوس مو داسې څه دغه شته چې یاره تاسو ووایئ چې زما دا خواهش پوره شي؟ اخري ټایم دی، ستاسو عمر تقریبا 65 سال ته رسېدلی دی، نو داسې څه خواهش مو شته چې یاره زه په داسې تاسو اوس په داسې ډګر باندې ولاړ یې چې ستاسو د عمر تقریبا د مرګ او ژوند خوړو پته نه لګي، خو په ځوان او په بوډا نه ده، خو د عمر د لحاظه تاسو اوس د 65 نه وړېدلي یې، نو داسې څه خواهش مو شته چې اوس پوره شي؟ زمونږ دغه خواهش دی، بس ما خو ته وایي چې زما اوس خواهش صرف د حج عمرې دی، نور څه داسې خواهش نشته، ځکه چې بس بچو م قدې وکړلې، لوڼه م واده شولې، کورونه م خدای ورکړل، بچي م خدای ورکړل، هر څه وشو. او د الله رحم دی چې په دې سپینه ګیره باندې په ما الله رحم وکړو، بیا په درېیم ځل یې له کوره باد کړو او زما خدمت له ما دا ښځه داسې کوي چې داسې هغه نور هم نه کړي. نو په دې سات شکر دی او بس دا مې په ارمان دی چې یاره بس سړی به اوس حج عمرو کړي، ځان سره دا ښځه روزي او بس دغه مې ارمان دی، نور څه ارمان داسې خاص په لپاره شکر دی نه. ډېره مننه کاکا جانه، موږ له د وخته راکولو مینوالو د کاکا جان خبرې مو واورېدې، یقیني چې ډېر دردناکه قصه، ډېر سوځېدلې قصه د دوی د ژوند په یو 2 شعرو باندې نه خپل پروګرام راغونډوم چې لګیا خو یې ویل د زما زړه او زما زړه، لګیا خو یې ویل د زما زړه او زما زړه، تا څه ویل چې څنګه څه و زما زړه، که ستا ګریوان یې تور کو نو زما ګریوان یې سور کو، د سترګو د راتوی شلو رانجه و زما زړه. خپل کوربه حمزه درمانی له ورکې اجازت، د لوی الله په امان.